د خپل ځان سره کوشش وکړه چې د الله تعالی په تقدیر باندې راضي اوسې، ځکه انسان هیڅ کله هم په خپل خیر او شر باندې نه پوهیږي چې دا کوم حالت سره چې زه مخامخ یم ولې مخامخ یم، سره د دې چې دا زما د طبیعت خلاف حالت دی، زما زړه نه غواړي دغه حالت زما د ناخوښۍ سبب ګرځي، لیکن دا چې تقدیر کې تا ته څه لیکل شوي دي بالکل به همغه تا ته در رسیږي. کیدای شي دغه حالت ستا دپاره د خیر نصیب وګرځېږي، ځکه انسان بېشکه په خپل خیر او شر باندې هیڅ وخت نه پوهیږي. کله چې وخت تیر شي وروسته پوه شي چې واقعا هغه حالت کې زما خیر و. نو انسانان همیش دپاره ډېر زیات عجله کوي، ډېر زیات خواهشات لري، ډېر زیات غوښتنې لري چې باید زما په طبیعت باندې دا کارونه ترسره شي. خو دا چې تقدیر کې څه لیکل شوی وي بیا د انسان فیصلې هلته کار نه ورکوي. په دې ژوند کې چې تا ته څه در نصیب شوي دی 100% پرې راضي اوسه، ځکه که همدغه ناشکري تا ترسره کړه، دا څه چې در سره هم دی دا به هم درنه الله تعالی واخلي، بیا به تش په میدان باندې پاتې او د ویل لپاره به هیڅ هم نه لري. کم از کم دومره پوه شي چې د هر څه الله تعالی کوي، د یو مسلمان په خیر باندې چې وي همغه کار همغه اراده ترسره کوي، نو دې کې د انسان هیڅ قدرت او اختیار نشته چې کوم کار الله تعالی وغواړي او کوم نصیب چې تا ته په تقدیر کې لیکل شوی وي بالکل همغه به در رسیږي.